ډېره بې ادبي ما په مجلس ته میرامشاه کې د خلیفه صاحب مبارک ځای ته ور روان یو د جمعې په ورځ باندې به موږ ورتلو بې جمعې نه به هم چې موقع پیدا شو ورتلو به مخکې بدماشان روان دي تاسې به هم اورېدلي هلته خو ډېرې د بدماشانو ډلې وې نو یو سپین ږیری ده د دوی سره روان ده دغه د دوی د ډلې ده خو ډېر سپین ږیری ده د ځوانان دي دا بدماشان ټوکې په کوي وتې چې کومه جنکۍ درته برابره کړو څنګه ده خدای مو دې وساتي الله مو دې وساتي ده په دغه وخت کې د الفاظ ویلې ما تر واورېدې د شانه وایي پرون یې راته راوستلې وه خو آلې مې کار نه کوی هر څومره وس مې چې په وکړو نه مې شوی کړی ګورې په ځواني عادت ته په هغه سپینه ږیره باندې چې تقریبا د شپېتو کلونو یې عمر زیات و په دغه وخت کې هم د خدای نه ډار نشته ولې د هغه سعادت خو د بېوسي نه ته پاتې شوه موږ چې په غلا لګیا یې هلته غلا پرېږدي چې نور یې کړی نه شي د بېوسي نه تر پاتې شي چې په سود لګیا یې د موږ په طرفو کې سودخواره شته بیا چې څه خبرې وکړي بیا دغه سود نه توبه یې ایستلې